تورخم او سپین بولدک کې د صادراتو او وارداتو پر وړاندې ستونزې. په تورخم او سپین بولدک کې لا هم د صادراتو او وارداتو پر وړاندې ستونزې موجودې دي او سوداګرۍ له امله شکایت کوي. سوداګر او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر جبار صافی ازادي راډیو ته وویل اړوند چارواکي دې ژر تر ژره د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. د نوموړي په خبره د افغان سوداګرو پر مخ باید د نورو هیوادونو دروازې هم خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د پاکستان په شمول یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې وتړلې. پاکستان تېره اونۍ د لړم په 11مه نیټه د سپین بولدک لاره د عامو افغانانو او سوداګرو پر مخ پرانیسته. ګرانو دوستانو له تاسو هیله کوو چې زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو له نورو سره شیر کړئ.